بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو دویشتم کلاس دی. په دې کلاس کې به موږ تاسو پر لوپس باندې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو په C++ کې موږ تاسو لوپس وکاروو او استفاده یې. نو دا کلاس موږ تاسو د لوپس لپاره ځانګړی شوی دی. د لوپس د کلاس له مخکې موږ تاسو پر سویچ سټیټمنټ نیسټډ اف سټیټمنټ باندې بحث وکړو. نو راځو خپل کلاس شروع کوو. لوپس په C++ کې موږ تاسو اصلا اول لوپس پیژنو چې لوپس څه ته وایي. لوپس ان پروګرامینګ کم انټو یوز when we need to repeatedly execute a block of statement. لوپس په پروګرامینګ کې موږ تاسو هغه وخت استفاده کوو کوم چې موږ ته ضرورت ولرو ترڅو د یو کوډ یو بلاک هغه په مسلسل ډول ایگزیکیوټ کو. تکرارا هغه موږ تاسو ایگزیکیوټ کوو. موږ تاسو لوپس څخه استفاده کوو. د مثال په ډول وایي suppose we want to print hello world 10 times. This can be done in two ways as shown below. کچیر موږ تاسو وغواړو چې دا hello world کوم سټیټمنټ یا جمله چې دا یا دا کلمه چې دا یا دا کلمې چې دا لاس ځلې پرینټ کو. نو دا موږ تاسو په دوه طریقو کولای شو چې په پروګرامینګ کې دا پرینټ کو. لومړی طریقه iterative method to do this is to write the cout statement 10 times. لومړی طریقه iterative طریقه ده چې موږ تاسو وال دا cout څخه استفاده وکړو. cout hello world او دا لاس ځلې دغه جمله تکرارا ولیکو. نو دلته موږ تاسو ته لاس ځلې پرینټ کیږي. دا یو طریقه ده. دویمه طریقه موږ لوپس کاروو. in loops the statement needs to be written only once and the loops will be executed 10 times. په لوپس کې موږ تاسو دغه cout کوم hello world جمله چې دا یوازې یو ځل لیکو او لاس ځلې دغه لوپس موږ تاسو ته ایگزیکیوټ کیږي یا اجرا کیږي. یعنی موږ تاسو کولای شو چې دا hello world کلمه په دوه طریقو iterative او loops په طریقه سره پرینټ کړو. موږ تاسو راځو خپل IDE ته. زه یو نوې فایل اخلم. غواړم دلته زه یو دغه جمله چې د iterative طریقه سره نو cout دغه جمله موږ تاسو غواړو لاس ځلې پرینټ کړو. نو د دې لپاره چې لاس ځلې پرینټ کړو موږ دغه جمله کاپی پیسټ کوو. لومړی دا پروګرام زه سیو کوم. لاس ځلې ما دغه جمله ولیکل چې دا iterative طریقه شوه. زما دا پروګرام سیو شو. که چېرې زه دا پروګرام رن کړم دلته using namespace std څخه استفاده کوو تر څو موږ تاسو داسې یو پرینټ شي. که وګورو لاس ځلې دغه جمله موږ تاسو ته پرینټ شوه. دا لومړۍ طریقه وایي په iterative ډول موږ تاسو دغه جمله لاس ځلې پرینټ کړو. خو په د لوپس لپاره چې موږ تاسو لوپس کاروو هلته موږ تاسو دا جمله یوازې یو ځل لیکو او بیا دغه د لوپس په واسطه لاس ځلې موږ تاسو ګرځوو. دغه لوپس یعنې لاس ځلې موږ ته ایگزیکیوټ کیږي. لومړی زه int I له یوه څخه شروع کوو او while I به کوچنی او مساوي وي له لسو سره او I پلس پلس کوو. که چېرې زه راسم دغه لومړۍ جمله دا کمنټ کړم او بیا دغه پروګرام رن کړم نو لس ځلې دغه جمله بیا هم ماته پرینټ کیږي چې دا اوس موږ ستاسو لپاره د لوپس استعمال کوو. ګوره دا جمله لس ځلې موږ ته پرینټ شوه. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه د کوډ یو بلاک په مسلسل ډول یا تکرارا پرینټ کړو. موږ تاسو کولی شو چې د لوپس څخه استفاده وکړو. There are mainly two types of loops. موږ تاسو په عمومي شکل سره دوه ډوله لوپس لرو. لومړی ډول entry control loops دی. In this type of loops the test condition is test before entering the loops body. په دغه entry control loops کې موږ تاسو لومړی یو کنډیشن ټیسټ کوو یا یو ګورو. له هغه وروسته د لوپس باډي موږ تاسو ته ګرځي. لکه موږ تاسو په وایل لوپ کې ولیدل لومړی موږ هغه کنډیشن ټیسټ کوي چې I به کوچنی او مساوي د لسو سره. له هغه وروسته موږ تاسو هغه پرینټ سټیټمنټ پرینټ کړی یعنې د لوپس باډي ته ولاړو. یا نو په entry control loops کې لومړی کنډیشن ټیسټ کېږي له هغه وروسته د لوپس باډي ته داخلیږو چې په دې کې دوه ډوله لوپس لرو. فار لوپس دی او وایل لوپس چې دی دا په کنټرول لوپس کې راځي یعنې entry control loops بخښونه دي. دوهم چې دی exit control loops دی. In this type of loops the test condition is test are evaluated at the end of loop's body. Therefore, the loop's body will execute to list once irrespective of whether the test condition is true or false. بل exit control loops دی. په دغه ډول لوپونو کې لومړی د لوپس باډي رن کېږي یعنې که شرط غلط وي که صحیح وي که زموږ تاسو کنډیشن ټرو وي که فالس وي اټلیسټ یو ځلې د لوپس باډي رن کېږي یا ایگزیکیوټ کېږي. له هغه وروسته زموږ تاسو کنډیشن کتل کېږي. یعنې په exit control loops کې موږ تاسو کنډیشن د لوپس باډي په پای کې راځي چې لومړی د لوپس باډي رن کېږي. له هغه وروسته کنډیشن ټیسټ کېږي. که چېرې کنډیشن ټرو نو لوپس ګرځي تر هغه وخته پورې یعنې دا جمله موږ ته ایگزیکیوټ کېږي تر څو چې کنډیشن فالس کېږي. او کنډیشن فالس وي کم از کم یو ځلې دغه د لوپس باډي رن کېږي چې دې ته ډو وایل لوپس راځي. په دغه باکس کې چې ډو وایل لوپ د exit control loops دی یعنې په پای کې کنډیشن ټیسټ کېږي. او وایل لوپ او فار لوپ چې دی هغه entry control loops دی چې دا د لوپس د باډي د مخه کنډیشن یعنې په سر کې ټیسټ کېږي. چېرې موږ تاسې راسو بیا هم خپل IDE ته وګورو. دلته دا یو ځلې رن شوه. زه غواړم چې ډو وایل لوپ دلته استفاده کړم. اوس راځم د ډو کیورډ څخه استفاده کوم. له هغه وروسته باډي رااخلم موږ تاسې. دلته بیا هم زه دغه د سټیټمنټ لیکم hello world. کله چې موږ لومړی دغه د ډو باډي چې د هغه رن کېږي له هغه وروسته موږ تاسې که راسو دلته موږ تاسې د ډو د باډي وروسته موږ تاسې د وایل کلمه استفاده کوو. وایل یعنې دا exit control loop دی entry control loops دی. که I کوچنی او مساوي شو له لسو سره. که چېرې زه دا پروګرام اوس ایگزیکیوټ کړم نو ماته به سیمیکولن
که وګورو ډو وایل لوپس یو ځل رن شو، ځکه دلته هغه شرط غلط دی، خو بیا هم دا د باډي یو ځل رن کېږي، یعنې خامخا د دغه باډي چې یو ځل رن کېږي، که شرط صحیح وي که غلط وي. که چېرې شرط صحیح وي نو لس ځلې رن کېږي، او که چېرې شرط غلط وي نو یو ځل خامخا رن کېږي. زه به راسم لومړی به دا وایل لوپس کمنټ کړم، کله چې وایل لوپس کمنټ کوو د ډو وایل لوپس استفاده کوو، دلته مو انکریمنټ سټیټمنټ کار کړه. که چېرې دا پروګرام اوس رن کړو نو موږ تاسو ته به لس ځلې دغه ډو وایل لوپ هم اجرا شي. که وګورو لس ځلې دا جمله موږ ته پرنټ شوه. که چېرې زه راسم دغه سټیټمنټ چې د آی پلس پلس کمنټ کړم نو یو ځلې حدا کړ، یو ځلې موږ ته دا لوپ رن کېږي، ځکه که شرط غلط وي او که څه وي یو ځلې دا لوپس رن کېږي. زه غواړم دغه که چېرې زه راسم اوس د آی قیمت غټ کړم نو هم یو ځل آی 11 یعنې آی تر لسو او د لسو څخه کوچنی نه دی او مساوي نه دی نو هم یو ځلې دغه لوپس موږ تاسو ته رن کېږي، چې دا د ډو وایل لوپس کار دی چې اټلیسټ د باډي یو ځل موږ تاسو ته رن کېږي. که وګورو یو ځلې باډي رن شو، چې دا و لوپس او د لوپس ډولونه په عمومي شکل سره. په راتلونکي کلاس کې به موږ تاسو پر لوپس پر ټایپو باندې نور هم په تفصیل سره بحث وکړو.